د بخونکي او مهربان خدای په نوم ګرانو مینوالو زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه حبیب الله همدرد او تاسو ګورئ د خپلې خوښې خپرونه ورکې ملغلرې. مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې پروګرام کې موږ ستاسو سره ادیبان شاعران د هنر د فن او د کمال خاوندان راولو ستاسو سره ملاقات کوو. تاسو د هغوی د ژوند او د هغوی د فن په حوالې سره خبرې اورئ او دغه خبرې چې دي د دې نه تاسو خوند اخلئ. مینوالو نن یو ځل بیا په دغه پروګرام کې حاضر یم د یو نوي میلمه سره. دغه نوی میلمه چې د کراچۍ د سیمې یو ډېر خوږ یو ډېر مینوال پښتون ساده باده او شډل بډل پښتون شاعر جناب وزیر احمد وزیر صاحب نن زموږ سره په دې پروګرام کې میلمه ده. هیله لرم چې د هغوی دغه ملتیا د هغوی دغه زموږ او ستاسو سره دغه مرکه دغه خبرې به ستاسو ډېرې زیاتې خوښې شي او ستاسو به پرې ډېرې سترګې یخې شي. مینوالو وزیر احمد وزیر صاحب د زمانې راهیسې په کراچۍ کې ژوند او ژواک کوي، خپله خواري خسکي کوي او د یو خواريکښ په توګه د یو محنت کوونکي په توګه باندې پیژنګلو لري. ولې د دې سره سره د پښتو ژبې د یو ډېر خوږ او د یو ډېر مینوال شاعر حیثیت هم لري. نو د ټولو نه اول منګه وزیر احمد وزیر صاحب تاسو ته په دې خپلو پروګرام ورکو ملغلرو کې هرکلی او په خیر رالی وایو. جي ډېره مننه همدرد صاحب چې موږ ته دا موقع راکړله. نو څه به وایې وزیر احمد وزیر صاحب چې د یو مودې راهیسې شاعري کوئ، شاعري هم د کلي نه شروع کړه او څنګه هم شروع کړه؟ لږه غوندې قصه به زموږ کتونکو ته کوئ که څنګه؟ نو شاعري خو ما تقریبا د 1996 نه غالبا چې شروع کړې ده. بس یو داسې لاول خو به هسې دا ما پړاول کول اردو د پښتو خو مې نه دي پړاو کړی، د اردو به مې پړاوهل. ورو ورو بیا داسې لکه مطلب دا یو وخت داسې راغی انسان یو جټکه وخوري د څو خبرو نه شاعر کېږي. نو کېږي چې مونږ هم داسې یو څه جټکه خوړلې هغې نه داسې راغلي په ژوند کې او د هغې نه دغه شوي وو. بل زمونږ مطلب دا زما خواله به زما د رور ملګری و لکه دلاور زخمي صاحب و، چا به راتلو اکثر زما ګیرش ته. نو هغه سره به ملاقات کېدو، خبرې مبرې کېدو. بیا داسې وخت راغی چې مطلب چې هغه لکه زما استاد شو. ما په خپله شاعري شروع کړه نو ما ګډ الفاظ به راته هغه صحیح کول هم او لکه اصلاح په طریقه به ما سره لکه لګیا وو. بلکل هغې سره لکه دغه په دغې باندې ورو ورو دغه شاعري شروع شوله. نو اوس الحمدلله چې دومره دی چې لکه یو انسان مطلب په خپلو خپو ودرېږي. هغه خبره شوه لکه څنګه لیکلی کېږي هغې لکه مطلب کې ما ته دومره پته ولګېدله او لکه اوس په ماشاءالله ماشاءالله ستا خو ګڼ بچي دي او کور دی. کور والو به د شاعري حوالې سره څه غوسه غوسه کوله که نه وي چې یاره خیر دی شاعري کوي که څه به وایې؟ یاره جو اوس دا خو به جوار یو د خپله پته په خپله وي. ما کور والي الله وبخي کله چې ما لکه دا شاعري شروع کړله نو خدای شته چې هغې په ما پسې نفلونه هم کړي چې لکه دې دا شاعري نه کوي. خو بس هغه به راته هر وخت کې لکه مطلب کې داسې لکه پټی به راته بوټ و خو نور به لکه غږ نه کوو خو ما به لکه خپل کوشش کوو. نو په دې وجه باندې لکه مطلب دا چې هغې به لکه څه کوې لکه ستا لکه دا کور دی دغه دی دې ته توجه ورکړه. شاعري پرېږده به شاعرونو څه کوې نو ما چې په شاعرونو څه نه کوم دا ته چې دا خلک چې دا هغوی را لګیا دي که نه دا نه په څه کوې دا خو په کار دی دې لپاره سره هغه وشي. دغسې د مینوالو دغسې د وزیر احمد وزیر صاحب په شان داسې لیوني ملګري دي، دغه لیوني ادیبان دي، دغه لیوني شاعران دي چې اکثر ورته خلک وزګار هم وایي. ولې دغه وزګار خلک دي چې خپله ژبه یې راټینګه کړې، خپل کلتور یې راټینګ کړی او په درسته نړۍ کې د خپله ژبې او د خپل قومیت پیژنګلي هغه د دغه ادیبانو او دغه شاعرانو په سر د جي خبره هم کوله. خبره هم کوله نو بس هغې به راپورل اکثر دغه خندل چې تا خو سکول نه دی ویلی که نه تو څنګه شاعري کوه بیا د پښتو څنګه کې. زه د اردو خو د لږ ډېر ویل دي که نه دویم درېیم کلاس دې ویلی دی نو د پښتو خو دغه ستره نه دی ویلی. د پښتو د سره پښتونخوا کې د پښتو لرګړې ده. موږ ډېر افسوس کوو چې په سند کې سندي لازمي ده او په پښتونخوا کې پښتو لازمي نه ده. افسوس دی. بهرحال دا زمونږ کمزوري ده. دا زموږ ګوره هر ځای کې ساینس بورډ ته چې وګورې د کمې صوبې ته چې ځې د هغې ساینس بورډ به د هغې پر نوم په دغه باندې به راډیو باندې بالکل په سند کې روان یې نو سندي به دې لیکلي که په پنجاب کې جو په پنجابۍ به لیکلی شوی پښتون دی چې یا په اردو په سند ښه دی یا په انګلیش په سند ښه دی. هلکه د کم سے کم دا کم چې خیبر پښتونخوا ده په دې کې خو دا ساینس بورډونه په پښتو ولیکئ
نو چې لکه مطلب دغه خو ونیسي چې یاره دا هم پښتانه دي دلته ټول پښتون اوسي نو اوس دا انګلیش او دا اردو یې پکې لیکلي حالانکه مونږ له غټ افسوس راشي په دې خبره باندې چې مونږ د خپل کوشش دا کوم ادیبان کو کنه کم سے کم د عام ولس نه هم دا پکار دی چې یاره دا د خپل پښتو خو د مورنۍ ژبه دا مونږ پیژندې کې په دې پیژنګلو زموږ دا په دې باندې نو آیا دا مونږ ولې نه دغه کوو نو هغه ساینس بورډ غونته کې معمولي غونته کې څه دا غم په انګلیش کې یا په اردو کې لیکلی نو دا داسې نه ده پکار مونږ لکه وایو چې خدای دې هغه ورځ راولي چې زموږ په خیبر پښتونخوا کې هر یو بورډ باندې پښتو لیکلی شوی موږ ته خوند واخلو امین مینوالو سره د خپل هغه تیر وخت هغه ابتدایي شعرونه که لږ غوندې وي هغه شریک کوي بیا به وړاندې لاړ شو وایي د ملنګۍ جامو کې ځان سینګاروینه ګوره اوس به ځینه سوال بهانه دی د ملنګۍ جامو کې ځان د ملنګۍ جامه کې ځان سینګاروینه ګوره اوس به ځینه سوال بهانه دی او سره په نکریزه یې د لاس ګل په اوربلې یې خپاس په شونډې رنګ دی د دنداز اوس د ټوپۍ بولقه به دا په سره وینه ګوره اوس به ځینه سوال بهانه دی اوس د کوره په پرده کې دا په بازار لرې بولقه کړي ځان بخکاره په اندازه کې ټوکې خندا به یې د هر چا سره وینه ګوره اوس به ځینه سوال بهانه دی وای دا د ورندار سره ګرځېږي دواړه په یو بل ښه پوهېږي په خندا خلک دوکه کېږي خوارې وزیر کو په سر خاورې بادوینه ګوره اوس په ځینه سوال بهانه دی دا زما اولنی غزل روغانه صاحب یو ځای وایي که نه چې ما روغاني شاعري وقف کړه د قام دپاره ما روغاني شاعري وقف کړه د قام دپاره ګنې د نورو نه زه جام او جانان ښه پېژنم نو یقینا چې د پند و نصیحت شاعري هم پکار ده رومانوي شاعري هم پکار ده داسې نه ده چې د پښتو ادب کې صرف یو فن پکار دی خو که یو سړی زیات په رومان کار کوي بل په پند و نصیحت کار کوي په انقلاب کار کوي په فلسفه کار کوي په ادب کار کوي نو یقینا چې مختلف خلک یو راجمع شي د هغې نه به د پښتو ادب ته ډېره فایده میلاوه شي ولې یو کس دا ټول څیزونه نه شي کولی په یو ځای باندې ښه نو څه به وایي چې تاسو وړمبۍ شاعري دغسې کوله او بیا تاسو رهنمایي دلاور زخمي صاحب وکړه ماشاءالله تر ډېره حده پورې تاسو اوس ښه ښکلی کلام لیکئ غزل لیکئ څه ګڼې په دې ادبي کومې ټولنې چې دي په کراچۍ کې ظاهره خبره ده چې کوم کسب یې زده کېږي دغه کسبیانو خوا ته تګ ضرورت وي پکاري شاعري خو یو الهامي څیز دی خو به هر حال بیا هم د هغې هنر او د هغې روزنه پکار ده نو کوم ادبي ټولنې چې دي ادبي ټولنو سره هم څومره ناسته ولاړه ده او ادبي ټولنې څه ګڼې چې یو شاعر ته څومره فایده ورکولی شي ځکه ته پکې په خپله ناست ولاړ مطلب دا چې د ملګرو سره ناسته پاسته چې نو لکه بندله ډېره فایده ورکوي خو بس افسوس په دې خبره چې لکه زه زیاتر د ملګرو سره ناست پاس نه یم ولې چې زما ژوند داسې په داسې ډګري روان دی چې لکه ما ته پکې ډېر کم موقع میلاوېږي چې زه لکه داسې لکه مشاعرو لا دې لاړ شم چې کومه مشاعره د شپې 9 بجو نه بعدي نو بیا که په هر ځای کې ځان ورته رسوم بلکل بیا ولا ځم او مطلب دا چې زه لکه د دغه سره اتفاق پښتو ادبي جرګې سره دغه لرم ساګر تنقیدي صاحب سره زړه ټولنه د کراچۍ مینوالو خبرې خو به روانې وي او وزیر احمد وزیر صاحب سره د هغې په لاسو کې د هغې کتاب د پر هر سړي که چې په دې تېر کال کې چاپ شوی ډېر خوندور کتاب دی دا کتاب باندې به هم خبرې کوو خو غواړم چې اول د هغې څه کلام ستاسو سره شریک کړي نو څه به شریکوئ زمونږ د کتونکو سره زمونږ د مینوالو سره که ستاسو خوښه چې د کتاب نه کتاب نه ډېره ښه ده کتاب نه ډېره ښه ده مینوالو هم د خپل کتاب نه راته کلام وایي هیله لرم چې خوند به ترې واخلئ او ډېر ښایسته کتاب دی د وزیر احمد وزیر او د هغې د زړه اوازونه دي پکې د هغې فکرونه مشالونه دي پکې د هغې د تخیل رنګونه دي پکې د هغې د ساده باده ژوند عکاسي ده پکې جي ډېره مننه وایي څو به خورې د حیات بر چې آخر تللی څو به خورې د حیات بر چې آخر تللی ولې شمار کړې د انفاسو روح وتلی روح وتلی نظر وکړه په ماضي عبرت ری واخلا زنده سر په دنیا نه پاتې کېدل دي نظر وکړه په ماضي عبرت ری واخلا زنده سر په دنیا نه پاتې کېدل دي او ستانه وړاندې خې بشری مرګي خاموش ستانه وړاندې خاموش کړي هسې ځان په نری تار کې زنګول دي
او محلونه که هر څو دلته آباد او کړي کنه محلونه که هر څو دلته آباد محلونه که هر څو دلته آباد کړي اخر زیبه ترې او ځلې دا د بل دی او کنه او عنکبوت په شانه سر په نري تار کې او کنه عنکبوت په شان اسیر په نري تار کې عنکبوت په شان اسیر په نري تار کې د جولا جاله هوا کې ټینګول واه، دی ډېر ښکلی بیا ووایه دا شعر ډېر ښکلی شعر عنکبوت دی. په شان اسیر په نري تار کې د جولا جاله هوا کې ټینګول دی او دا فریب دی د نظر هر څه چې ویني او کنه دا فریب دی د نظر هر څه چې ویني په ښایست د دې مکارې غولېدل دی او ډېر ښکلی شعر دی او بلیغ شعر دی ماشاءالله. په سراب پسې د منډه سیراب نشي او کنه په سراب پسې د منډه سیراب نشي تش نه لب ترې نه وزره خاک کېدل واه یو بل پکې وګورئ داسې خوندور مینوالو واقع چې د فند و نصیحت نه ډک دغه کلامو کوشش به کوو چې تا رومان به مې کم ملګري چې رومانس خوښوي هغې دپاره پکې هم برخه کوو جی وزیر احمد وزیر صاحب حاجی مننه دا بل دی وایي دا د خیال پګړۍ دا د خیال پګړۍ ګلګون مخونه زیر خاک بشي دا د خیال پګړۍ ګلګون مخونه زیر خاک بشي نن چې ورته ګورئ د وینو چنجو خوراک بشي او بیا ووایه دا بیا ووایه دا د خیال پګړۍ ګلګون مخونه زیر خاک بشي نن چې ورته ګورئ د وینو چنجو خوراک بشي او ډیر په دم دنیا باندې چې ناز او تکبر کوي زر په تیره داس د بیلتانه باندې هلاک بشي ډېر ښکلی ډېر ښکلی او دا دنیا حباب دی ورته بند امید متړه دا دنیا حباب دی ورته بند امید متړه چا چې زړه تړون د دنیا وکړو نو کاواک بشي واه او ویره یې په زړه نه وي بېدرېغه چې خواران لوټي ویره یې په زړه نه وي بېدرېغه چې خواران لوټي زرد چې یو ورځ د جهنم د اور خشاک بشي واه 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 ډېر ښکلی دا شعر بیا ووایه جی وای ډېر په دم ویره یې په زړه نه وي بېدرېغه چې خواران لوټي زرد چې یو ورځ د جهنم د اور خشاک بشي او غم مکړه وزیره که تنګ دسته تنګ معاش نن واه غم مکړه وزیره که تنګ دسته تنګ معاش ناز وی که بیچاره عجز خو هلته عزتناک بشي واه واه ډېر ښکلی نور کلام به نه اورو که خیري خو یو دوه پوښتنې نورې کومه چې اکثر په دې فیسبوک باندې تاسو وینم او تاسو هم په دې فیسبوک باندې د پښتو د پروګرامونه وغیره یې نه پښتو شاعري هم نشر کېږي خلک پې ګپ شپ هم لګوي نو د پښتو دپاره دې کار ته په کوم نظر ګورئ دې نه پښتو ته څومره پیدا ګټه ترلاسه کېږي ستا په خیال یعنې زما په خیال خدا چې دا لکه د پښتو یو غټ دغه کېږي مطلب کې چې دغه کېږي مطلب کې بړایږي خورېږي او زه په خپل ځان خو هم چې داسې پروګرام پکې نه چې څوم د سره پورې کټلی نه نو هم موبایل نه بندوم او مطلب دا او په دې کې مطلب دا چې لکه دا په کار ده داسې دغه طریقه چې لکه مطلب دا هر یو ملګري له دا په کار ده چې لکه دا لکه دې له دغه ورکړي او وخت ورکړي او دا خوره کړي او د خپله ژبه خوره کړي او دا لکه د هر یو ملګري له دې لپاره کوشش پکار څه ګڼې یو سوات کې هم د شاعران به دې لیدلي پروګرامونه دې لیدلي کراچۍ کې هم د پښتو ادب لولې پروګرامونه کېږي اگر چې دا د پښتنو صرف په ښار نه دی بلکې ډېر قومونه دي په دې کې پروګرامونه دي زیات زړه ته کم پروګرامونه راغلي د کلي پروګرامونه ډېر مزیدار وي که د دیزي که د دیزي هغه مزیدار وي نیولی او که د کلي هغه مزیدار وي نیولی دا به راته ضرور همدرد صاحب په کلي کې خو غالبا چې په دومره وخت کې دوی یو پروګرام او په هغې کې شاید چې تاسو هم راغلي وئ په کابل کې یو پروګرام و او هغې له زه هم تللی وم او مطلب دا چې ډېر خوندور پروګرام و یعنې خو ډېر مزېدار پروګرام و خو بس صرف باران لږ کار دغه کوله خراب کولی چې باران اچانک راغلی و نو هغې را کړه زما چې څومره نه لکه مطلب دا چې هغه خو لکه زمونږ د ژبې ملک دی که نه زمونږ ژبه ده هلته ټوله نو هلته څومره غټ پروګرام او هر څه وشي که نه هغې ځان له خوند دی خو چې کراچۍ کې کوم پروګرام وشي دا بیا هغه بیا ډېر غټه مطلب کې د خوند خبره شي چې دا ځای داسې دی چې لکه مونږ به ته خو خپل وایو ولې چې یو پکې خو مطلب دا چې ژبه خو ټوله دلته پښتو نه چلېږي که نه نو دلته چې یو پروګرام وشي نو هغې ته بیا مونږ ډېره په درانه نظر ګورو او چې کوم ځای داسې پروګرام نو کوشش دا کوو چې ورسو ته خو د مجبورۍ د لاسه چې پاتې شو بیا پاتې یو تپوس به درنه بل کوم یو پوښتنه چې کوم زاړه شاعران تېر شوي مشران
په هغه شاعرانو کې هم څوک شاعر زیات خوښ دی؟ کتابونه ما دا ډېرو کتل دي د زړو که خوشحال خان خټک وې که رحمان بابا وې پوه که غني خان وې دا ټول لکه ما د حمید بابا کتاب را سره شتي او د علي خان بابا په هغې پسې ګرځم نه مې لګي په لاس مې راځي زیات بس حفیظ الپورۍ هغې نه ډېر متاثره یم که نه د هغې په شاعري کې یو ځان له یو خوند دی پوه شوې لکه شاعري خو مطلب کې د رحمان بابا یعنې مشهوره شاعري ده که سوچ وکړې یعنې چې په هر محفل کې په هر ځای کې د هغه لکه دغه مشهوره دغه ده خو کوم خوند چې د الپورۍ د شاعرۍ نه ما اخیستی دی حافظ الپورۍ نه نظم چې شاید چې چا به ترې نه اخیستی یعنې زما دا لیکل هم د هغه په تر ما شروع کړي دي د هغه نه متاثره شوی نو ما لکه د هغه نیولې هغه لار ده خو هغه ته نشم رسېدی کوشش مې کوم لکه بلکل غالب دی زبردست یعنې دا ټول کتابونه چې ما ډېر پړاو کړي دي نو یا به مې 2 ځله پړاو کړي یا 3 ځله او د الپورۍ کتاب به د ما سره هر وخت کې په ټول بکس کې پروت رکشي چې ما به رکشه د شپې چلوله 12 پورې نو ما سره به او ما په کې لګیا وم او اوس مې هم په دکان کې هغه هم په ټول په سر پروت دی ماشاءالله دا ستاسو مینه ده ښه بل مې دا وی وزیر احمد وزیر صاحب چې ګپ شپ خو لګو خبرې هم کوو خو داسې ده چې یو اوږد غوندې کلام که رسره څه نظم یا څه داسې ښکلی غوندې کلام چې مینوال ترې نور خوند واخلي زموږ د پروګرام فارمیټ ډېر وړوکی دی خبرې مونږ چې ډېرې کړو نو هلته کلام کم شي او که کلام ډېر کړو نو خبرې کمېږي بهرحال کلام به ضرور اورو ځکه زموږ د پروګرام پیژنګلي د کلام سره ده نظم اجازت راکړو خیر دا کتاب مال راکې دا به زه نور راټینګ کوم جی جی دا دی چې وایي کله د ځان سره مسکۍ شمه خبرې کوم کله د ځان سره مسکۍ شمه خبرې کوم کله د غم مې لیونی کړې غرې ونیولی شمه او کله قلم په لاس کې واخلمه غزل ولیکم د یار په مخ ورې ورې زلفې سنبل ولیکم په تصور کې داسې راشي څه مدهوشه شمه لکه د مړي لب بسته شمه خاموشه شمه او کله د خیال په نیلۍ سور سیل د ملکونو کوم کله د خیال په نیلۍ سور سیل د ملکونو کوم څه زړه راښکوندې نظارې د هیوادونو کوم او لکه تاوس چې مې نظر په خپلو خپو ولګي پر هر مې چې زړګی په اسویلو ولګي او کله د ځانه داسې ورک شمه موندې نه شمه لکه خسنې د باد مخکې ټینګېدې نه شمه وختونه اوړي او بدلیږي زه بدل خو نه شم زه د وختونو د دایم پوهه په چل خو نه شم کله د نفس اماره په لمسه تیر وزما د معیست په خړه ډنډه کې زه ګیر وزما هوس او اشنه بیګانه اصل لیونی غوندې شم یا د رندانو په محفل کې غرسنې غوندې شم او کله سکون د پاره ګرځم هر یو دل لټوم د تیرو ژوند د پاره ځان لروم سهار لټوم چې طلب په زړګي کې خپل مرام ته رسی بیا د کرم نظر په وش خپل مقام ته رسی وای کله سکون د پاره ګرځم هر یو دل لټوم د تیرو ژوند د پاره ځان لروم سهار لټوم چې طلب په زړګي کې خپل مرام ته رسی بیا د کرم نظر په وش خپل مقام ته رسی او کله چې ستړی شوم ستړی د دې ستړي ژوند نه کله چې ستړی شوم ستړی د دې ستړي ژوند نه د پلالار مې اومندله غم لړلې ژوند نه هله د ژوند په خوږو پوه شوم سکون راغی وزیر د ژوند په مزو پوه شوم بدلون راغی ویمه چې دا ژوند دی ویمه چې دا ژوند دی واه واه ډېر ښه مینهوالو دا و زمونږ ډېر خوږ زمونږ ډېر دروند ساده کلیوال پښتون چې په کراچۍ کې د مودې راهیسې ژوند کوي د کراچۍ د ادبي ټولنو سره ناسته پاسته د دوی د نن پرون نه ده بلکې د یو زمانې راهیسې ده ډېر خوږ سړی ډېر مینهوال سړی او زه خو چې کله کله بنارس ته لاړ شم او د دې سره چای ونڅکم نو بیا دې ډېر زیات خفه او ما ته وایي چې یاره زه یم ډېر په منډه یو اکثر نو ټاله زما سلام ضرور کومه زمونږ دا ساده باده ملګری موږ له ډېره مینه راکړې ده عزت یې راکړلی احترام یې راکړلی الله دې نور عزتمن او دروند کړي یو خبره ضرور دلته کومه چې د دوی دا کوم کتاب چې زما په لاسو کې دی تاسو ته لږ د نږدې نه وښیم د پر هر سړي کا د وزیر احمد وزیر صاحب دغه د خوند او د رنګ کومه شاعري چې تاسو ته وړاندې وکړه د دغې نه ډک دغه کتاب دی په دغه کتاب کې ډېر خوندور کلامونه دي د وزیر احمد وزیر صاحب د ژوند تجربات دي
او هغه تودې ترخې پکې هم دي، د حالاتو د بدلون په اړه پکې هم ډېر څه شته. په دې کې کلامونه د غزلو په شکل کې زیات دي، رباعي پکې هم شته رباعیات. او دغسې په دې کتاب کې چې کم فکر را بند شوی دی نو هغه زمونږ د ټولو دردېدلو پښتنو یو انځور دی، یو تصویر دی. هیله لرم چې دغه کتاب تاسو ترلاسه کړئ، دغه کتاب ولولئ، ځکه چې د دغه کتاب د لوستو نه پس به تاسو ته اندازه لګي چې وزیر احمد وزیر صاحب په خپل فن کې څومره انصاف کړی. وزیر احمد وزیر صاحب د خپل فن سره څومره مخلص دی. هم د دې سره زموږ د پروګرام وخت پل پای ته رسي. چرته چې ښاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ. په لوی الله مو سپارم. خپل قربا حبیب الله همدرد او کیمرامین شهزاد آفتاب ته ورکوي اجازت. د لوی الله په امان.